یو ښه او یو ډیر بد خبر دوه خبرونه مو چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. لومړی خبر او ښه خبر، افغانستان او پاکستان خپل منځي سوداګري زیاتوي. افغان او پاکستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي سوداګرۍ زیاتوالی په موخه په تورخم ښارګوټي کې غونډه کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو له لوري په خپره شویو معلوماتو کې ویل شوي دي چې دغه غونډه نن د شنبې په ورځ په تورخم ښارګوټي کې وشوه. د دوی د معلوماتو پر اساس په دې غونډه کې په پاکستان کې د افغان سفیر اشوک الله عاطف ماشال په مشرۍ د ننګرهار ګمرک رئیس نصر الله صاحبزاده، د سوداګرۍ خونې مرستیال حاجي زلمی او یو شمېر نورو مسؤلینو په تورخم ښارګوټي کې له پاکستاني مسؤلینو سره د دواړو لورو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او په دې برخه کې د ستونزو د حل په موخه ناسته وکړه. معلوماتو زیاتوي چې په دغه غونډه کې دواړو لورو د سوداګرۍ په پراختیا، د افغان ملي سوداګرو پر وړاندې په پرتو ستونزو په سوداګریزه برخه کې د ګډې همغږۍ رامنځته کولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې او پریکړې کړې دي. دویم خبر او بد خبر، نور ټول جمعیت ګوند صلاح الدین خان او احمد ضیا مسعود خپلو جیبونو کې وهلی. د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ مخکنی والي عطا محمد نور وایي ټول جمعیت ګوند صلاح الدین رباني او احمد ضیا مسعود په خپلو جیبونو کې وهلی او د جیب زنځیر هم کش کړی دی. عطا محمد نور زیاته کړې نور باید په جمعیت کې انحصارګري نه وي. دغه هغه په خبره صلاح الدین رباني جمعیت ګوند ته هیڅ خدمت نه دی کړی او کلونه یې هسې ضایع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت ګوند اکثریت غړي تېره اونۍ صلاح الدین رباني د رهبرۍ له څوکۍ منفعه کړل. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.